د کندهار لسګونو دیني عالمانو د دوشنبې په ورځ د کندهار د حج او اوقافو په ریاست کې د یوې ناستې پر مهال هیواد کې پر دیني عالمانو او جوماتونو وروستي بریدونه وغندل او دا یې د هغه ځنځیري قتلونو لړۍ یاد کړه چې په خبره یې له بهر رهبري کیږي. دغو دیني عالمانو افغان دولت د دوی امنیت کې پاته وباله، خو له جګړې له ښکېلو لورو څخه یې وغوښتل چې د دې او دې ته ورته نورو بریدونو د مخنیوي لپاره دي د جګړې او تاوتریخوالي د دوام پر ځای پر سوله او وربند غور وکړي. د عالم کار علم دی چې خلکو چې شي خلک حق ته رابولي او حق به خلکو ته رهنمایي کوي. نو دغه خلک چې راځي دی د بین وړي دا د جن دښمن دی، که خارج دی، که داخل دی، که بل دی، که بل دی، هر څوک چې دی دا د جن دښمن دی، جن خرابوي، جن د بین وړي. زموږ په ټولو افغانانو په ټولو ډلو باندې که ها خواته دي که دې خواته دي د قتل څخه دي لاس واخلي. مؤمنان دې نه وژني، افغانان دې نه وژني، په دې کې دوی د دنیا د آخرت تاوان دی. خو لاکن چې هغه څه په صلح باندې کېږي هغه نه په ټانک او نه په توپک نه په طیاره نه په بل وسایل باندې کېږي. ډېره ښه موقع الله پاک موږ ته افغانانو ته مساعده کړې ده. دیني عالمان او کندهار کې د حج او اوقافو وزارت ولایتي استازي د دیني عالمانو د خوندیتوب ترڅنګ له افغان دولت څخه د هغو عناصرو په وړاندې د مبارزې غوښتنه کوي چې د سولې په دې اساس پړاو کې د خنډ جوړونې هڅه کړي. د مخنیوي لپاره دولت خپلې بشپړه هڅې وکړي او دا د هغو کسانو کار او کړنې دي چې هغه دغه سوله چې نن ورځ موږ تاسو وینو چې د دولت او دولت مخالفینو لورو څخه رانږدې سوې ده. نو دوی غواړي چې دغه سوله هم یو څه په مابینځ کې خنډونه راولي، ستونزې رامنځته کړي. کابل کې د وزیر محمد اکبر خان او شیرشاه سوري جماعتونو کې د لمانځه پر مهال د چاودنو له امله د مساجدو د ملا امامانو او لمونځ کوونکو وژل کېدو د کورنیو غبرګونونو ترڅنګ ګڼ نړیوال غبرګونونه هم ځان سره لرل. افغان دولت د دواړو پیښو د پلټونو لپاره د پلاو د ټاکلو خبره کړې، خو طالبانو د افغان دولت استخبارات په دې ډول بریدونو کې ښکیل بللي او دولت یې د دا ډول کړنو په ترسره کولو د سولې پروسې خنډ بللی دی. قدرت الله رضوان، میلمه رادیو، کندهار.